अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو शिरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ته راغلاست دوستانو الله تعالی دی وکړي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولري دوستانو کغواړي د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې جوړ کړي زما چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ راځو د نن ورځې ټاپک ته زموږ د نن ورځې ټاپک د سیلینګ پیپ په اړه کې چې موږ څنګه کولای شو د سیریز ټیسټ بورډ په واسطه باندې موږ خپل هغه چتی پکې هغه چی کو چې آیا دا روغ دی که کراس دی که شارټ دی کنه دا ډیمیج شوی دی د مینځ اتلې راځو د ټیسټ طریقې ته دوستانو اوله کې به تاسو سیریز بورډ دغه سیریز بورډ په واسطه باندې تاسو کولای شئ د پکې نه درې قسمه یا درې تارونه راوتلي او درې تارونه راوتلي او درې کلرونه لري یو سور دی یو تور دی یو غشین دی تا عموما دوستانو دغه مین تار دی د ته ډایرکټ تار مو کامن تار مو یو دغه تار چې یو د رننګ دی یو د سٹارټینګ دی کله چې موږ معلومه او کله چې دا ګروپ موږ ته درې قسمه کنډیشن حالاتو کې ولګيږي نو موږ دغه پکې دنه کویل نه د رننګ او د سٹارټینګ صحیح دی او کله چې دا پلو لګي کویل نه کراس دی راځو موږ د دې پکې چې کو چې آیا دا پکې زموږ روغ دی کنه دی د مین تار ته به دوستانو تاسو اوله کې دغه تار ورواچوي دا د سیریز بورډ یو تار ور ولګوي کله چې تاسو ګورئ دوستانو او دلته ډیم ولګيږي مطلب دغه ګروپونه ډیم ولګيږي دغه ډیم اعلی چې دي دوستانو په درې قسمه لري ګوره دلته هم ډیم ولګېدل او کله دوستانو چې د دې نه هم دغه ډیم ولګېږي بالکل لکه ډېر کم سور دغه دوستانو دغه ډېر هغه لو چې لګېدلي ډېر کمزوری چې ګروپ د سیریز ګروپ لګېدلی دغه زمونږ دواړه د کپسټر تارونه دي دا کپسټر پسې نښلي دوستانو دغه زمونږ چې لګېدلی دی او دا لکه پل لګېدلی دی د پل نه لږ ډیم لګېدلی دی دغه زمونږ د رننګ تار دی دوستانو د دې نه چې لږ هغه کمزوری لګېدلی دی لکه میډیم او هغه لو او های لکه دا زموږ چې دی دوستانو دا د چی تار دی دا د سٹارټینګ تار دی لکه دا زموږ کامن تار شو دوستانو سور او دا شین چې دی دا د سٹارټینګ تار شو او دا تور چې دی دوستانو دا د رننګ تار شو به چې تاسو کله د دې شارټ ګوري باډۍ سره دا به د باډۍ سره جن کوي دوستانو که ګروپ یې لګاو نو زمونږ پکې شارټ کې ګروپ نه لګي دوستانو پکې نورمال حالات کوي بل دوستانو چې کله تاسو یې د رننګ دی کویل سره د سٹارټینګ سره دار سره پول ګروپ مکمل داسې پور ولګيږي نو دنه کویل نه هیټ اپ شوی د مینځ هغه تلی او دوستانو چې کله ډیم خي او په دغه سیستم کې خي نو زمونږ پکې بالکل صحیح دی او په دې واسطه په دې طریقه باندې موږ کولای شو چې دغه خپل پکې چیک او ټیسټ کو راځو دوستانو کله چې تاسو دې ته کنډکټر اچو یا ول کې به کنډکټر هم یا د کپسټر به هم دغه چیک کوي به ګوري دوستانو کله سپارکینګ کوي الکترون چارج ساتو زمون کپسټر صحیح دی کني ساتو اغاز من کپسټر چې د مین ځتلې دوستانو تاسو بلاس نو وړي وړاندې نه بدا جن کوي لګوي به اوس راځو دوستانو د دې کنیکشن طریقې ته تاسو به د کپسټر تار یو د رننګ د تار سره ولګوي بل به د سٹارټینګ د تار سره ولګوي مین ډایرکټ تار به دوستانو هغه به پرې دی دا کامن تار چې هغه به پرې دی به دا مونږ چې کو دوستانو کله چې تاسو دا چې کوي نو دا وګورئ دوستانو چې کله دا په دې سیستم باندې تاو شي زمونږ لکه چپ طرف ته زمونږ پکې صحیح دی کله چې دوستانو الټه تاو شي تاسو کنیکشن لګولې الټه تاو شي مطلب تاسو دې تاو چې ګوره الټه تاو شو نو زمونږ پکې چې دی دوستانو هغه غلط دی نو تاسو یې نه هغه مونږ چې کله ما تاسو ویلې چې ګروپ هم هغه هاي لګیږي او دلته زمونږ چې پکې سپیټم صحیح دی پکې بالکل صحیح دی نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولای شئ چې پکې چیک کړئ او هغه ته کپسټر ولګوئ دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع هم دومره و الله تعالی مو خوشاله کامیاب او سرلوړي توجه نو یو جهان مننه السلام علیکم